په ختیځ کې د سری میاشتې د رواني ناروغانو د درملنې په مرکز کې د ناروغانو شمیره لوړه شوې ده. دغه مرکز مسولین د پخوا په پرتله د رواني ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې لامل څو لسیزه جنگ جګړې فقر بیوزلي یادوي. دوی وایي دم غړۍ د 100 میرمنو په ګډون 100 تنه ورسره بستر او د 200 میرمنو په ګډون د 4.5 نورو ناروغانو درملنه په کورونو کې تر سره کوي. د رواني ناروغانو دغه مرکز د مسولینو په وینا دغه ناروغانو ډیره شمیره ځوانان دي خو د درملنې د ځای او امکاناتو د نشټوالي لامل د ټولو ناروغانو درملنه نشي کولای. خلکو مراجعه به خزیاته ده. فقر، غریبي، بیکاری، د انقلاب جنگونه دا شاندیر شوي دي. مونږ دغه 4.5 کسان چې مونږ په کور کې دیته دوا ورکو ورته اندې کې د سریر کسان د سشته دي چې هغه باید ډاکټران نظر ورکړي چې هغه باید دلته بستر شي او چون مونږ سره وځ دلته ځای نشته دي غواړو چې نوې ځای قرارداد وشي نو 2 کسان مونږ سکل په 1403 کال کې پلان لرو چې هغه داخل بستر شي. دلته د ناروغانو لپاره د دارو درمل او خوراکي برخه کې د بشپړو امکاناتو د شتون خبره کیږي او د مسولینو په وینا هڅه کوي چې ځای پراخه او د بسترونو شمیر هم له 200 ته لوړ کړي. نه به شپه پیژن نه به ورځ پیژن لګرځي دا شپه ورځ به وته کو لکه بیخي د سو چې په ځان نو وسلام له 15 مش کې دا راوسته سره مشته کور کې ویل مور پلار مرون ټول ماشاءالله ډیر تغیرات کې راغلي خښوي دي خپل کاروزګار یې کو دغه مور یو د دونه څه پیدا کو چې خوړلی وای بیا چې دغه خزه مې ورته وکړله نو د پیښور ته لاړ څه مزدوري وکړه چې واپسې کې راته دغه جټکه پې راغله نو بیا مې راوس مده کړی هسپتال کې الله پاک دلته علاج وکړي. دلته بستر ناروغان د دوی له تر سره شوي درملنې خوښ دي او زیاتوي چې تر ډیره حالت له پخوا ښه شوی دی. ډېر چغې مې وهلې او خوب نه راته بیا دلته راغلم ډاکټران ټول ښه راسره ټول ښه دي دوی دوا باندې ښه شوې یم. راغلو مراجعه مې کړه ډاکټر صاحب سره کورې ودان ډېر ښه خدمت یې موږ وکړو ډېر ښه تداوي خوش شولو دی میاشتې کې ډېر خوش شولو. دغه مرکز د مسولینو پر وینا په بسترو ناروغانو کې 22 تنه د شمالي جنوبي او کابل ولایتونو او پاتې هغه د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو دي. دلته متخصصین بیا د دارو درملو ورخوا دغه ناروغانو د کورنۍ رویه هم په درملنه کې خورا مهمه بولي. ښه روغتون ښه کورنۍ ده او ښه ډاکټر د ښه کورنۍ غړي دي. د هغو سره فرض مثال په نرمه لهجه داسې رفتار کول چې هغه د خپلې ناروغۍ ته فکر نه وړي بلکې د ښه رفتار نه متاثره شي او دغه ژور خفګان یا فرض مثال اضطراب وي انزایټي حالت باندې شوي یا د پرسونالټي ډیسارډر باندې اخته شوی وي خپل شخصیت تر تاثیر لاندې راغلی چې هغه د پیشرفته حالت ته لاړ نشي خدای نخواسته لیونتون یا سایکوز خواته لاړ نشي. دغه مرکز کې بستر ناروغانو ته د جاری درملو ترڅنګ 3 وخته خوراکه هم ورکول کیږي او دغه مرکز مسولین وایي چې د درملنې وروسته یې لزګونه نارینه او ښځینه ناروغان خښوي چې اوس مهال لکه دادي وګړو په ټولنه کې ژوند کوي او ورځنۍ چارې پر مخ بیایي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.